سلامونه دوستانو. عابد جان پوښتنه کړې ده چې البته دلته هم چې څوک نوی راشي نو خامخا هغوی مشکلات سره مخامخ کیږي. دوستانو کله هم چې په بانوف یا د بس په سټیشن کې یاستئ او یو ورځې سفر لرئ، لکه د فرانکفورت فکر کوم سفر لري او غواړي چې د چا څخه پوښتنه وکړي، زه فرانکفورت ځم او کوم ټرین یعنی اورګاډي هغه ته ځي، فرانکفورت ته ځي، نو دوه پوښتنې دوستانو تاسو کولی شئ دغه دوه پوښتنې په بانوف کې هر چا نه کولی شئ او ورته ووایئ چې ما سره مرسته وکړه. نو تاسو ورته وایئ چې زه فرانکفورت ته ځم، دغه جمله په المانۍ ژبه باندې داسې وایو: Ich fahre nach Frankfurt. Ich fahre nach Frankfurt. یعنی تاسو ورته وایئ چې زه فرانکفورت ته ځم او بیا پوښتنه ورنه کوئ چې کوم ریلګاډي فرانکفورت ته ځي. یعنی تاسو چې ورته وایئ کوم ریلګاډي فرانکفورت ته ځي، هغوی به تاسو ته خامخا درته وایي چې پلانکی دغه نمبر ده او دغه نوم ده، نو تاسو ته خامخا معلومات درکوي. نو دغه جمله په المانۍ ژبه باندې داسې وایو